الله رب العالمین بشمار مخلوقات پیدا کړي او کو څوک د الله د مخلوقات د شمار اراده وکړي نو دا د انسان د وس کار نه دی چې د الله مخلوقات وشماري او به الله په خپل مخلوقاتو کې ځنې مخلوق لا په ځنې باندې فضیلت ورکړي لکه الله زنو زمکو لپزنو زمکو باندې فضیلت ورکړي د جمعات زمکه الله په نور زمکو غوړه کړي دا او په جمعاتونو کې الله د کعبه او د مسجد حرام زمکه په نور زمکو باندې غوړه کړي دا د مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم زمکه دا الله په نور زمکو باندې غوړه کړي دا او حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی چې ما بین بیتی و منبری روضه من ریاض الجنه زما د کور او زما د منبر او محراب په دې من کې چې دا کوم زمکه ده دا د جنت زمکه ده روضه من ریاض الجنه نو زمکه خو ټول د الله مخلوق ده خو باز زمکو له الله په باز نور زمکو باندې فضیلت ورکړي دا ټول خارونه الله پیدا کړی دي خو په خارونو کې الله د مکه خار لډر لوی فضیلت ورکړي میاشت الله پیدا کړی دي خو په میاشتو کې الله د رمضان میاشت له فضیلت او غرواله ورکړي دي د سلورو میاشتو له فضیلت ورکړي دی چې هغه ته اشهر الحرم ویل کی د ذوالقعده میاشت ده د ذوالحجې میاشت ده د محرم او د رجب میاشت دي د الله په نورو میاشتو فضیلت ورکړي او به د کال په 12 میاشتو کې الله رمضان له فضیلت ورکړي دی په دې میاشت شپیم د الله مخلوق دی شپې الله راولي ورځي الله راولي خو پښپو کې الله د قدر شپې له فضیلت ورکړي دی چې هغه ته ليله القدر ویل کیږي الله خیر من الف شهر چې چا دې ویش په عبادت وکړو د دې ویش په عبادت د الله په نسبانه د زرو میاشتو د عبادت نم غوړه عبادت ورځ ټولې د الله مخلوق دی او الله پیدا کړی دی خو په ورځو کې الله د جمعې ورځ له فضیلت ورکړي سیدۃ ایام الاسبوع انسانان الله پیدا کړی دي او په انسانانو کې الله غورواله پیغمبرانو لور کړی دي په ټولو انبیانو کې الله غورواله او بهتري غا رسول الله علیه الصلاۃ والسلام ته ور کړی دي چې هغه ته امام الانبیاء ویل کی نو دا د الله قانون دی چې بعضی مخلوقي به بعضی مخلوق باندې غوړه کړی دي خو دې دا مطلب نه دی چې الله یو مخلوق له غورواله او بهتري ورکی او تیش ته د الله مرتبه ته ورسه لکه پیغمبر علیہ السلام امام الانبیاء دی او سید ولد آدم دی خدای په وجود منګ د الله سره مرتبه کې نه برابر وو څوک چې د الله سره مرتبه کې برابر وي نو دا ظلم کوي دا شرک کوي ګناه کوي دیو جن نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم لا تطروني زما په عقیدت کې مبالغه آرائی مکوي كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم لکه څنګه چې نصارا او د عیسی علی السلام په باره کې کړي وا چې د رسالت د مرتبه نه د الٰه مرتبه تر رسول دی او ویلو چې ان الله ثالث ثلاثه نو دا پیغمبر علیہ السلام دا خبر ولې کړي وا ځکه هغه مزاج شناس پیغمبرو د خلکو د مزاج پته وو ته چې دا قسم خلک په امت کې پیدا کی د مخ کې نه دا دروازه بند کړه چې ګوري ما چرته د الله سره برابر نه کوي په مرتبه کې زه د الله بندې ما د الله رسول ما محتاج ما نو فضیلت په خپل زبانی و هغه یو دغه دی وی انزل الناس منازلهم ارچا خپل مرتبه ورک بس
د پیغمبر خپل مرتبه ده، د نبی خپل مرتبه ده، د الله خپل او مقام او مرتبه ده. یو به د بل مرتبه ته نه رسېږي نو ظلم به وکړي چې ته اوس ولی د خپل مرتبه نه راکوزې هم ظلم کې، پیغمبر د خپل مرتبه نه راکته کې هم ظلم کې، او چې د خپل مرتبه نه دونه پورته کې چې د الله مرتبه ته رسې نو دام ظلم دی او کفر دی او شرک دی. الله دولس میاشتې پیدا کړې دي او په قرآن کې الله فرمایلی دی چې ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق السماوات والارض. د کوم وخت نه چې الله د اسمانونو زمکي پیدا کړې دي نو په کال کې 12 میاشتې دي. په دې 12 میاشتو کې څلور میاشتې داسې دي چې د اشهر الحرم وایي. الله ول په نور میاشتو باندې مقام او مرتبه ورکړي ده، عزت ورکړي ده، شرافت ورکړي ده. او بیا الله فرمایي چې اسیم د ګناهونو نه ځان ساتي، ګناه خشه نه دی الله په خپکی. خو فلا تظلموا فيهن انفسكم. په دې څلورو میاشتو کې په خصوصیت سره د ګناه نه ځان ساتي. ځکه په دې میاشتو کې چې الله په نیکو باندې څومره خوشحاليږي او اجر ډېر ورکوي، دومره په ګناهونو الله ډېر خپکی. ګوره اوس انسان دی هغه بار ګناه کوي او بلې په جمعات کې دن نه کوي، نو دوانو کې فرق دی کنه. په جمعات کې دن نه ګناه کوي هغه ته سزا ډېره ملاويږي. نو په عامو میاشتو کې چې ګناه کوي نو په دیم سزا ملاويږي. خو چې په اشهر الحرم کې د ذوالقعدې په میاشت کې د ذوالحجې په میاشت کې د محرم په میاشت کې یا د رجب په میاشت کې اصلور میاشت دا دریو چې دی یو ته جدا ده. نو چې په دې میاشتو کې ګناه کوي نو په دې الله سزا ډېره ورکوي. ګوري په دې الله ډېر خپکی. او نور میاشتې چې دي نو په دې کې چونکې زمانه ده، وخت دی، زمانه ده، د خیر او د شر سره هیڅ تعلق نشته. دا خبرې دی پسې کومه چې زمونږ نوی کال شروع شوی د یو میاشت تېره شو، دویمه میاشت شروع ده، د اسلامي کال دویمه میاشت شروع ده چې هغې ته د سفرې میاشت ویلی کېږي. پښتانو ته د سفرې میاشت وایي او خپل نوم یې دی سفر، محرم سفر. نو پښتانو ته د سفرې میاشت وایي او وایي دا سپېره میاشت ده. د نبی صلی الله علیه وسلم د بعثت او داغه د نبوت نه مخکې د عربو چې کوم جاهلانو نو باغی کې دا رسم او رواج دا دغه عقیده وا، دغه دا سوچ او فکر او چې د رجب په دې میاشت کې باغی دوه غټ غټ منکرات کول. یو منکر داو چې دا میاشت به بدلولې، تقدیم تاخير به پکې کوو. او هغه ته په قران کې الله نسیء ویلې ده، انما النسیء زیاده فی الکفر. څنګه چل به کو که چرته چاته به د نیت خړ شګنه، چاته به نیت وران شو، چر دې سړی ته صبر نه دی کول بګار حمله به بګار ده. او د محرم میاش بوا نو الته به وی چې یاره د محرم د میاش شیدونو دا خو په اشهر الحرم کې د نو څنګه حمله وکړو ولنازید شکار به وکړو چې دا د سفر میاش په محرم لراولو او د محرم د میاش په سفر یې لبوز. تقدیم تاخير مخکواله رستواله وکړو. نو بس دا خو بیا د سفرې میاشت دي نو خیر د حمله وبګي وکړو کنه، لوټ مار به وکړو، پلانې به مړ کو، ډاکه به وکړو، دا به وکړو، هغه به وکړو. نو دا میاشت به مخکې کولې ورستو کولې په خپل مرزي باندې. او دا اختیار خو الله چا لاندې ورکړی ته میاشت مخکې کې ورستو کې. هغه زمانه د الله پیدا کړی او د الله خپل یو قانون. نو الله یو ګناه پیدا کوله، دا خو زید دی خپل کفر سوا کوو، د الله په قانون کې ګوتې والی. او دویمه خبره د سفرې د میاشت به سپېره ګڼله، ویل دا سپېره میاشت ده. او عقیده دا وه چې د ټول کال کې څومره ګناهونه کېږي او شرونه کېږي که نه، یعنی الله د بندگانو باره کې کومې فیصلې کوي او هغه فیصلې چې نو هغه د بنده په نقصان کې، په تاوان کې، ویل دا فیصلې ټولې د سفرې په دې میاشت کې کېږي. نو لہذا دا سپېره میاشت په دې کې خیر نشته دی، په دې کې څه خیر نشته. نو دا به وی چې په دې میاشت کې مصائب پیدا کیږي، مصیبتونه پیدا کیږي، مصیبتونه نازلېږي، حوادث نازلېږي. لہذا دا سپېره میاشت ده. نو په دې میاشت کې به واده نه کوو، ول په دې میاشت کې چې واده وکړي نو ول دا واده سپېرې کور ته اوس سپېرواله راځي.
او دویمه دا ده چې په دې میاشت کې به کم کار هم نه شروع کوو، مطلب کاروبار به شروع کوو نو په دې میاشت کې به نه شروع کوو، سابادي به شروع کول نو په دې میاشت کې به نه شروع کول، بل څه کار به شروع کوو نو ابه په دې میاشت کې نه شروع کوو، ول په دې کار کې بیا خیر نه وي، عاقبت او انجام خنی د سپیره میاشت په دې کې به کار نه شروع کې. که په سفر باندې بچر تر روانګي وو په وګت سفر باندې ول سفر په میاشت کې سفر مکه وې ځکه چې ول دا سپیری دې سفر کې خیر نه. یعنی د مکې د مشرکانو عقیده دا وا چې د سفر د میاشت چې دنو بده کې سپیرواله ده، لہذا بده کې به واده نه کوي، بده کې به کمکار نه شروع کوي، او بده میاشت کې به تاسو په سفر باندې نه روانېږي ځکه دې سره سپیرواله راځي بده کې خیر نه. دا د مکې د مشرکانو عقیده وا. زمونږ عقیده صدا زمونږ عقیده دا ده چې خیر او شر د دې زمانه سره تعلق نشتا، د میاشتو سره تعلق نشتا، د ورځو د شپو سره تعلق نشتا، خیر او شر ټول د الله په لاس کې دی، خیر او شر د الله په لاس کې دی. او نبی صلی الله علیه وسلم صحابي دی عبد الله ابن عباس رضی الله عنه دی وجد نبی صلی الله علیه وسلم سره ناستو ما كنت خلف النبي صلی الله علیه وسلم، د نبی صلی الله علیه وسلم شاته په سورلې باندې ناستو ما، او امام نبی علیہ السلام فرمایل چې یا غلام انی اعلمک کلمات، بچیا تا د یو سوټ کی خیمه درځان سره یاد کړه. ویلو خبره راته دا وکړه چې واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لم يضروك بشيء الا قد كتبه الله عليك. ولته ویل چې په دې خبره باندې عقیده مضبوطه او پخا کا، په دې خبره یقین جوړ کا چې دا ټول امت را ټول شي او تاسو نقصان در رسول وړي او الله نه غوښتلی، الله اراده نه کړی، څوک ته زره نقصان هم نشي در رسوله. او واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء الا قد كتبه الله لك. او دا ټول دنیا را ټول شي او تا ته پیدا در رسول غواړي او الله نه مقرر کړی، څوک ته پیدا نشي در رسولای غواړي. په دې خبره به ایمان جوړ کې، په دې خبره به یقین جوړ کې چې ګوري الله اراده ونه کې نو څوک ته نقصان نشي در رسولای. د ضرر د مصیبت د نقصان د دې زمانه سره اس تعلق نشته دی، دا ټول د الله په لاس کې. او حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم یو حدیث قدسی بیان کړی دی چې الله فرمایي چې انی خلقت عبادی حنفاء كلهم، زه چې د خپل بندگان پیدا کوم نو ټول په توحید باندې پیدا کوم، یعنی عقیده د ټولو سمي. کل مولود یولد علی الفطره، کله کافر بچي پیدا کیږي او کله مسلمان بچي پیدا کیږي، خدا ټول په اسلامی فطرت باندې پیدا کیږي، یعنی په عقیده د توحید باندې پیدا کیږي. نو بیا په حدیث کې دا نبی نبی اسلام فرمایي څنګه ماحول وته ملاوي شي نو فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه. کومور او بلار يهوديان يهودي دي جوړ کی، او کومور او بلار عیسایان عیسائی دي جوړ کی، او کومور او بلار مجوسیان مجوسی دي جوړ کی. یعنی جاګه څنګه ماحول ملاوي شي نو په اقا ماحول کې به استرنګ شي، ورنه په اصل کې الله چې دې پیدا کړي نو په اسلامي فطرت پیدا کړي، په عقیده توحید باندې پیدا کړي. نو په دې حدیث کې الله فرمایي چې انی خلقت عبادی حنفاء، ما د خپل ټول بندگان موحدین پیدا کړي دي، په عقیده توحید باندې پیدا کړي دي. خو شیطانان ورپسې نو فاحتالتهم عن دینهم، شیطانان دې خپل دین نه اړای. الله وزي په توحید پیدا کوم نو شیطان ورپسې شي، او د شیطان کوشش دای چې دې خپل دین نه واړی، د دې لارې نه واړی. وحرمت عليهم ما وحرمت عليهم ما احللت لهم، او شیطانان په هغه سيزونه حرام کی کوم سيزونه چې ما د دې لپاره حلال کړی دي. یو سيز مې ول حلال کړی دی نو شیطان وته چل وغي هغه سيز به حرام کی، نو دې به حرام ګڼي، او دغه سيز الله حلال کړی. او امرتهم ان يشركوا به ما لم انزل به سلطانا، او شیطانانو ته حکم وکي چې تاسو د الله سره شریک جوړ کړئ، د څوک د الله سره شریک کوي په ذات کې او په صفاتونو کې چې الله وي بغیر ما څه دلیل نه را لېګلې. انده د شیطانانو کارنامې دي. ګوره
چې الله یو څه حلال کړی دی او بندې حرام غړي دا ته شیطان په دې وکه چول دا شیطان تعلیمات دي الله یو څه حرام کړی دی او دې حلال غړي دا شیطان تعلیمات دي د مسلمان د عقیدې یو تقاضا ده چې تحریم د ما حرمه الله کوم څه چې الله حرام کړی دی به حرام غړي او چې کوم څه الله حلال کړی دی به حلال غړي الټا کار باندې کوي ګوره دا د شیطانانو بندگی ده بیا او په قران کې الله فرمایي چې ما اصاب من مصیبه فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها اے تاسو ته په دې ځمکه کې څه تکلیف رسیږي څه نقصان له رسیږي څه مصیبت او ازمایش ته باندې راځي او یا تاسو په دې نفسونو کې تاسو څه تکلیف ملاوي نو الله وی دا د مخ کې نه لیک دي د ارش د الله په لاس کې نبی صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی فرمایي چې قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا پیغمبر دسی وایي د خلکو ته چې لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا زد ځان د پارا نه د پیدې مالکم او نه د ضرر مالکم یعنی کما ته پیدا ملاویږم د الله طرف نه ده او کما ته نقصان ملاویږم د الله طرف نه ده د خیر او د شر مالک څوک دی الله دی د خیر او د شر مالک الله دی نو چې د پیغمبر سره اختیار نشته دی هغه مالک نه دی نو زمانه بسوک دا خبره کول چې د سفر میاش چې دنو دا سپیره د پدې کې به واده نه کې پدې کې به کار نه شروع کې پدې کې به دکان نه کولاوي پدې کې به روزګار نه شروع کې پدې کې به په سفر باندې نه روانېږي ولې دې سره سپیرواله راځي دا د مشرکانو عقیده او د مسلمان عقیده دا نه ده غواړي او حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا طیرة فی الاسلام دا خو بدپالی ده او په اسلام کې د بدپالی د سره څه تصور نشته دی غواړي اسلام کې بدپالی نشته اسلام کې نیکپالی شته او بدپالی نشته لکه بدپالی زمونږ په خبرو کې ډیره زیاته ده عرب بچي د عربو جاهلان بچ کله سحر وروتل کنه او د دې ګس طرف نه به مرغۍ پاسې دلا الک ول په دې سفر کې د خیر نشته ورستون شو واپس براستون شي او کوچه ته قارغه به ولید چرابغه یو قسم مرغۍ وا اب چرالو د چارو کور پر پاسه وچه غیدل आवाज به وکړو ول په دې باندې مصیبت را روان دي الک د مرغۍ په आवाज کې بس مصیبت یو سبب کې خیر او سبب کې شری د خیر او د شر مالک الله دی مرغۍ سم نشي کوله یا لکه مونږ یو مونږ ور پلانې ډیر د سپیره د سبب کې نه پلانې ډیر سپیره د سبب کې نه او مړه کدا سپیره نه راغله دا چل بنه کېدل او مړه سحر چروه ته من پلانې باندې نظر ولګید کبه دې سپیره مې نظر نه ولګل دا ورځ به مې د خراب نه وي دا ټول غلطي خبرې دي دې ته بدپالي ویل کېږي په اسلام کې او یو کس بران نه وځي بجلی بلاړ شي مړه سپیره شي جران نه وتی بجلی لاړ دا ټول د بدپالي خبرې به دې باندې الله خبر کېږي ګوره دا د مسلمان عقیده د څه پکار نه ده که یو مسلمان راشي او بجلی راشي ته دا ویل شي چې ګوره نیک سړی او الله د پکې خیر اچولې چې څنګه را دن نشو بجلی رااله د څه ویل شي په مسلمان کې خیر ده مسلمان باندې بدپالی نه نیسي په مخلوق به بدپالی نه نیسي په مخلوق کې سپیرتوب نشتا ها نحوست او سپیرتوب چې د په ګناهونو کې ده په قران کې الله فرمایي چې الا انما طائركم عند الله که انسان د الله نه فرمانی کوي د نه فرمانی او د ګناه په وجه به سپیر کی شرک کوي د بس پیر کیږي بدعت کوي د بس پیر کیږي رسم او رواج کوي د بس پیر کیږي د الله د پیغمبر د سنت او طریقو مخالفت کوي د بس پیر کیږي په دې کې سپیرتوب شته د ګناه خپل نه حوست شته خو نور د الله په مخلوق کې سپیرواله لټول د مسلمانانو عقیده نه ده د دې وجه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا عدوى ولا طيره ولا هامه ولا سفر یو سو ټکی دی خو الله په ګډیر عجیب فلسفه را جمع کړی د پیغمبر په جواب باندې یو خبره ده لا عدوى په اسلام کې د بیماری لګیدل نشتا د عربو عقیده دا وا چې د بیماری چې بل ته لګي یو انسان نه بل ته لګي نو په دې کې د الله سره عمل دخل نشتا بس دا بیماری په خپل طاقت سره لګي یو نه بلتا نو د نبی صلی الله علیه وسلم خالص صحابي راغلو او تاسو ته کړو چې د الله پیغمبر یو اوخ باندې چې خارخ ولګي نو هغه ته بلته ولګي او د بل نه بلته ولګي
نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل ول بیماری کې خپل د سنشته چې خپل طاقت باندې بل ته ولګي چې دا یو نه بل ته لګي نو الله یې لګي غره ول فمن اعد الاول دارت وایا چې دی یو وخت د بل نه خارخ ولګي دی بل ته د بل نه خارخ ولګي دی بل ته بل نه ولګي نو فمن اعد الاول دی اولنی ته چانه لګي دی اولنی وخت د خارخ ته چانه لګي نو چې اولنی اوخ باندې د خارق الله لګولې او په دې دویمم الله ولګاو په دې دریمم الله ولګاو په دې سلورمم الله ولګاو نو به داخله چې دا خبره کوي کنه چې په اسلام کې د بیماری د تعدی څخه تصور نشي چې بیماری متعدی کیږي او بل تلګي د دې مطلب دا دی یعنی که الله وغوړي یو په دې یو باندې راوستي په دې بلم راوستي شي خو بیماری کې خپل د څه نشته دی چې یو نه بل ته ولګي نبی صلی الله علیه وسلم دا تصور ختم کړي لا عدوا اسلام کې دا تصور نشته دویم ولا طیره په اسلام کې بدفعلی نشته ده چې ته دا د سفر میاشت او دا سپیره د پدې کې به واده نه کې ته دا د سفر میاشت او پدې کې په سفر نه روانېږي دي کې سپیرتوبي او دې کې خیر نه نو دې په اسلام کې څه تصور نشته ولا طیره په اسلام کې بدفعلی نشته ده بدفعلی بننی سي او حدیث کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې يدخل الجنه من امتي 70000 زما د امت نه به او یا زر کسان به حساب به کتاب جنت تزي نو صحابو ته کوس کړو چې من هم یا رسول الله د الله پیغمبر د او یا زر کسان بسو کی نو نبی صلی الله علیه وسلم متفرمایلیو چې هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون ګور یو صفت به دا بیان کړي چې دا د سلور خوینو مالکان دي یو خوې دا دی چې دی بدپالی نه نشي ګوره بدپالی به د دماغ او عقیده کې نه د بدپالی نه بپاکي د الله په مخلوق کې بس پیرواله نه ګوري او نه به لټای نو چې دا عقیده د شاو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله به حساب به کتاب جنت تبوزي او دریم نبی علیہ السلام فرمایلی چې ولا هامتا هامه او مرغی وا یو خاص مرغی وکنه زمونږ دی پښتنو کې په خواو چې دا سار وختي به چرته کارغر راغی کنه او په دیوال باندې بناس نو خلکو به ول زیره راوړی دی که زیره را باندې وکړه خبره وکول اوس مونږ وړو باندې ير دی خبره اوس نشته دی په دې بډېګانو خبرو بډېګانو خوځو بډاګانو کې وسم د عقیده شته د بد پالي د مرغی په خله کې نه خیر شته دی او نه شر شته دی هغه د الله یو کمزور مخلوق دی غریب وږي شوی او بغواړي یا دانه غواړي یا ډوړی غواړي او دی وی نه وی خیر راوړی دی یا شر راوړی یا د خیر زیره راوړی یا د شر زیره راوړی د مرغی په आवाज کې خیر او شر د کم ځای نه راغی د خیر او د شر مالک څوک دی الله دی او سلورم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ولا سفر د سفر په باره کې چې د عربو د مشرکانو کومې دوه غلطي عقیدې دي یو میاشت مخکې کول رستو کول چې هغه د نسی ویل کېږي په قران کې دا په اسلام کې نشته او دویم دا خبره چې عربو جاهلانو به د سفر په میاش کې سپیرواله لټاو چې دا سپیره میاش ده نبی صلی الله علیه وسلم په اسلام کې دې خبره است تصور نشته د سفر میاش د کال د نور میاش ته پشان یو عام میاش ده بس یو عام میاش ده لہذا د ګناهونو په کې ځان ساتل پکار دی او د نیکی کارونه په کې کول پکار نو بیا چې دا کم قصو ولا مليان دي کنه اول رضان حدیثونه هم جوړ کړی دي چې دا کوم مليان د قصې میسه کوي کنه او کوشش ایدای چې خلک په طریقه باندې راټول کوم چې خیرات مېرات جوړ شي او په خله مغله به کې وشي او په خپل خېټه وسرومه ناغي به دا قسم حدیثونه د ځان نه جوړول یو حدیث دا جوړ کړی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من بشرنی بخروج سفر نو بشرته بالجنه چا چې مال د سفر میاشتې د ختمې دو زیر راغو چې د سفر میاش ختم شوا نو زبول د جنت زیر ورک یعنی وی نبی علیہ السلام موجود سفر د میاش پیر میاش دا او کو چا مال زیر راغو چې د سفر میاش ختم شو نو زبول د جنت زیر ورک دا حدیث د ځان جوړ کړي پیغمبر ته دې نسبت کول ډېر لوی ګناه ده غواړي دا ډېر لوی ګناه ده دای د ځان یو حدیث جوړ کړي او بیا څه کوي بیا څه کوي وی دا د دې سفر د میاشتې چې کوم اخیرنۍ په دې اخیرنۍ هفته کې د وړل غلي کې د شفا کوي یره د ماشومان سره راولي چې جمعات کې شور کوي چا کوم غټ دی غنه راولي چې کوم د شور کوي غره راولي جمعات څه عجیب مخلوق یو یا
وای د سفر میاشت کله په تیریدو شي او د اخرنۍ هفته کې د بود کوم ورځ راځي د چهارشنبه ورځ راځي نو په دې ورځ باندې به وای د څاخ په ټیم کې سلور رکعات مونږ کوي سلور رکعات مونږ به کوي ځکه دا ډېره سخت ورځ ده په دې ورځ باندې مصائب نازلېږي د مصیبتونو فیصلې کېږي د بندگانو په باره کې نو وای دا ډېره سخت ورځ ده نو د ورځې به روجم نیسي او دویمه خبره دا ده چې د څاخ په مونږ کې به یو د څاخ په ټیم کې به یو مونږ کې سلور رکعاتیز مونږ د سلور رکعاتو نیت به وتړي او په هر رکعت کې بعد سورۃ الفاتحه نه پس ولس پیری سورۃ الکوثر ولولي ان اعطیناک الکوثر سورۃ به ولولي د سورۃ فاتحه نه پس په هر رکعت کې د سورۃ فاتحه نه پس او 50 پیری بر سورۃ اخلاص تلاوت وکي او سورۃ الفلق او سورۃ الناس د قران د اخرنی دوه سورتونه دا به یو ځلوي یعنی په هر رکعت کې به د سکه سورۃ فاتحه او د سورۃ فاتحه نه پس ولس پیری سورۃ الکوثر او بیا 50 پیری سورۃ الاخلاص او بیا سورۃ الفلق یو ځل او سورۃ الناس یو ځل او چې کله سلام وګرځي او د سلام نه پس به دا آیت چې والله غالب علی امره ولکن اکثر الناس لا يعلمون وای دا آیت چې دنو دا به 360 پیری ولولي نو بده کې بداشي چې الله مستا مبارک ټول کان له خیر د ټول کار د شرونو وبچي مصیبتونو نه وبچي وي دا مونږ به کې د ځان نه بل ایجاد کړي وګوره کامیابی د پیغمبر په اتباع او تابعداري کې ده د نبی له صلوات و سلام په اقتدا کې کامیابی ده وره د ځان نه چې دین ایجاده بده کې کامیابی نشتا اوس یو سړی راغی جمعه ته کنه د سحر د مون نمخ کې او د خلکو ته وی چې لکه راځي را پاسې د سحر د سنت په جمع باندې وکړو نو تاسو اوس منې لکه منې وسه هغه خو کوي کنه څه کانې خو نه وي تاسو صدا خبره منې چې سحر سنت په جمع باندې وکړي ولې نه منې ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دي نقل کوم یو مناسب پاسې هغه وی چې نه پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې صلات الجماعت افضل بصلاه الفذ ب 27 یو سړی ځان لمونځو کې یو په جمع وکي نو د جمع د مونږ ته وېش درجه بهتر دی نو راځي د سار سنت په جمع باندې اوس نه منې کنه ولی ځکه چې پیغمبر دا کار نه دی کړی نو دا مونږ ک ډیرم غوړ شي کنه ډیرم غوړ اول خو ثابت نه په حدیثو کې ډیرم غوړ شي نو د پیغمبر نه دی ثابت نو د سره غوړ نه دی غوړ د اختر په ورځ باندې چې عیدګاه ته کله لاړ شي نو په عیدګاه کې د اختر د مون مخ کې مون نشتا کته وی چې عیدګاه ته راغله مو دوه رکعات مونږ کوم علي رضی الله عنه ولاړو او یو کس راغی په منځ باندې ودرېد هغه وتقار شو ول مون مکوا نو هغه سړی وتر وګرځید ول الله به مال په مون باندې سزا راکړي او عذاب راکړي سو هغه ول نه ول په مون نو د پیغمبر په مخالفت به الله سزا درکړي چوکار پیغمبر نه دی کړی تی ولې کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دا خبرې د سره ثابت نه دي چې د سفر میاش کې سپیرواله دی پدې کې به واده نه کې او پدې کې مصیبتونه نازلېږي او د ټول کال له مصیبتونو د امتحانونو فیصلې کېږي او ته به یو خاص منځ کې او په اخرنۍ چهارشنبه باندې بروجه نیسي دا خبرې د پیغمبر نه دي ثابت دي دا سره دین نه دی وره دا دین ګڼل دا ځان لري لوی جرم دی لہذا ایمان او اسلام موتا ته دا وایي چې په اسلام کې دا ټول میاشت چې په یو میاشت کې مسپیرواله نشتا ها زنو میاشتو الله په زنو میاشتو غورواله ورکړي دي لکه د رمضان میاشت الله څومره غوره میاشت پیدا کړی ده حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو فرض عبادت باندې الله د او یو فرض اجر ورکړي او په یو نفلی عبادت باندې الله د فرض عبادت اجر ورکړي نو د ثواب اجرونو کې په میاشتو کې فرق شته خو په یو میاشت کې سپیرواله نشته دی ګوره د سپیرتوب د خیر او د شر تعلق د زمانه سره نه دی د میاشتو سره نه دی د کلونو د ورځو د شپو سره نشته ګوره خیر او شر دوه د الله په لاس کې چې الله وغواړي الله به خیر در ورسي او چې الله وغواړي نو بس بیا به الله شرم پیدا کړي لہذا د الله د اراده او د الله د مشیت نه بغیر بنده اسم نشي کولای بل یو بدعت د بډایګانی خزي نه دي دا چې کله د سفر د امیش په وتو شي کنه نو چوری بخای چوری د بوختانی اوس بخای دا چوری ولې بخای وای دا موږ زکه بخو
چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سفر په اخیره کې بیمار شوی او الله ولا صحت ورکړو د پیغمبر علیه السلام بیبیانو چوری پخ کړو پته دا چوریو په زمانہ کې وکنه به وو دا چوری وي په کړو او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خوشاله کې چوری پخ کړو نو موږ ځکه چوری پخو یو خدا خبره دروغ ده ګور پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سفر په میاش کې بیمار شوی او په اخیره کې بیمار شوی دی بقیع تراغله واپس چراغ تب پیراله خو د هغه بیماری نه نبی له سلام بیا جوړ نشو په هغه بیماری کې ست دنیا نه رخصت شلاړه نو ته چې چوری په خیر نو د پیغمبر د وفات په خوشحالي کې په خیر چې پیغمبر علیه السلام د دنیا نه لاړ او رخصت شونه ته چوریانه خوري اسمر لوی ظلم دی دانه چې چوری خوراک ناروا دی په خوي سارم په خو ماقام په خوا خو دې لپاره وخت خاص کول او په دې کې ثواب ګڼل دا بدعت دی او قبیح بدعت دی الله په خپکی په دې باندې لہذا د خوراکونو لپاره د علما چې وایي کنه چې مړی پس خوراک چې وایي دا مکروه دی دا بنه کوي کم خوراک مړی پس د مړی کور چې خیراتو کې په اول ورځ یو کې په دویم ورځ باندې خیراتو کې د مړی کور نه خوراک دا ناروا دی ها خدای دې تا نر کی چې ته ولس دیګه په هغه کې د مړی کور لوي سه او غیبانی مخره دغه په ملمنو باندې مخره دا د پیغمبر تعلیم دی پیغمبر علیہ السلام وې د مړی په کور باندې غم راغله دی او چې تم دی وګو ته وروخه چې کنه چې ما باندې مم خیرات خوري چوری چې منی خوري نو قدم نکدم دا تاسو نو ظلم وکاو ته نرشا او د مړی د کور له یو دیګ وېسا وريجي ولا پخېګا وخه ولا پخېګا ډوډۍ ولا پخېګا غلب هغه باندې مخره دغه ملمنو باندې مخره نبی صلی الله علیه وسلم جعفر رضی الله عنه شهید شو او نبی علیہ السلام صحابه ته ول ورشه ډوډۍ ولا پخګي هغه غریبانان ډوډۍ په خولو ته جوړ دي ورشه تاسو ول ډوډۍ پخګي علماء وی زکه خا د درې خیرات وي مکروه دي ولی مکروه دي زکه تا د خیرات د پر ټیم خاص ک ټیمونه ورنه خاص کې د ومه خیرات مکروه دي زکه تا ول ټیم خاص کړي د دولسمه خیرات مکروه دي زکه تا ول ټیم خاص کړي او د سلويختي خیرات مکروه دي زکه تا ول وخت خاص کړي دا خاص کول وسو کوي د الله او د رسول کوي ما ته نه شو کولای غواړي ته چې سلويختي مورز خیرات کې نو په یو کم سلويختي نه ولې نه کوي خو چې بدی ورځ کې نو ثواب پکې غني خاص کړه دا خاص ثواب د کم ځای نه وړي لہذا چوری په خول سره ناروا نه دي خود دې لپاره د غټیم خاص کول او به خاص عقیده او د خاص پس منظر د وجنه په خول د غلطه خبره ده وړي لہذا ټول خبرو خلاصه دا مونږ ولي چې چا کم تر ته په مخ کلو بشیسته وسره زو یک چاره دوی جره د کندې د غرزو مې وسره وانی ولي داغي وجه دا چې مونږ دین نه دی زده کړی کوم د الله دین زده کو د پیغمبر تعلیمات رمضان خبره کو د الله د کلام په لاس کې راواغستو به اصلي او نقلي پیژنو غره وسه سړی د نوٹ په باره کې علم نشته چې دا اصلي دی دا نقلي دی نو هغه اغلطا نقلي ورکو که اصلي دی ورکو هغه خودونه یو شان ښکاری کړي او چې یو کس ته پته ده چې بینک ته پیسې وي چې په ګوتو باندې شمار یغه دونه ماهری کنه چې نقلي لوټ بګیر سره لري ته ودانګي ودا نقلي دی په ګوته کې پیژني کوم د الله رب العالمین د دین نزان خبر کبه به اصلي او نقلي مو ته پیژني یو څوک دوکه کولې نشي خدای الله د دین نمزان نه خبر کړي نه چې څوک راته و چې دا دین دی مونږ یاره یې بنو پلانی سے ویلو چې دا دین دی بس ته دین غړو په ما څو خپل ټماټر خرڅ کیږي نه ځکه چې پیغمبر علیه السلام یو څو حدیث مې زده کړی ځان مې خبر کړی نو کومه او تا د الله دین زده کو به هم څوک د دین په نوم باندې دوکه کولې نشي که کر دینو سیدونو دغه تابعداري به بیا کو لہذا د سفر میاش دا د کال د نورو میاشتو په شان یو میاش دا هیڅ پیرتو پکې نشتا که څوک پکې واده کوي نو د دې دا مطلب نه دی چې دا ناوې مونږ کور ته راوستو نو کور به سره سپیرش او که د سفر په میاش کې څوک کاروبار شروع کوي نو دا مطلب نه دی چې دا کاروبار به ناکامي او دي کې به برکت نه دا غلطه عقیده ده د سفر په میاش کې په سفر باندې روانېدل شر په دې سفر کې بس خیر نه دا غلطه عقیده ده خیر او شر ټول د الله په لاس کې لہذا د الله رب العالمین نا د خیر تمه پکار ده او د الله رب العالمین نا پنا داغه د شرون نه پنا په الله باندې وختل پکار دي چې الله ماره د شرون نه امان راکا او د څومره خیرونو فیصله چې تا کړی دي الله هغه فیصله زما په حق کې وګرځوا اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين الله